ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء نوراني قاعدة زاي سين شين صاد ضاد طاء كاف تاء كاف ألف نوراني قاعدة د حروفو سم ادا کول او تمرین. لام ألف با لام با نوراني قاعدة. ضحكت منها القطة تاء تاج فوق. د نوراني قاعدې ګرانو زده کوونکو اوله تختې راواړوئ. لارښوونه: د مفرداتو نومونه چې څرنګه لیکل سوي دي همداسې یې له سره تر پایه په یاد کړئ. د لیکې د پایه څخه راسته طرف ته او د لاندې څخه د پورته طرف ته یې ښه ووایاست. د حروفو ټکي پورته دي که کښته او څو دي او کوم حروف په کشولو سره ویل کیږي ښه سم یې یاد کړئ. د تعلیم د طریقې ښه پاملرنه وکړئ، که نه نو ستاسې عمر، ستاسې وخت او ستاسې زیار بېځایه کیږي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاء خاء دال ذال را. حاء ادا کیږي د ستوني په مابینځ کښې، خاء ادا کیږي د ستوني په سر کې، دال ادا کیږي چې کله د لوړې زامې د مخ دو غاښو بیخو ته د ژبې سر وروړو، دلته حرف دال ادا کیږي. ذال ادا کیږي کله چې د ژبې سر د لوړې زامې د مخ دو غاښو ته وروړو، دلته حرف ذال ادا کیږي. را ادا کیږي چې کله د ژبې کناره لوړې اوري ته وروړو، دلته حرف را ادا کیږي. هر حرف چې کله مشدد کو مخکې همزه متحرکه ورته راوړو، نو یو څو واره د ځان سره را تکرار کړو، دا حرف مخرج به ښه راته معلوم سي. اح 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 اخ اخ. د خ اواز چې دی دا ډک وي، د ح اواز چې دی هغه نری وي، نو خ به داسې وایو اخ. أد 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 أذ 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 أذ. کچیرې زده کوونکي انداره مخته ونیسي، بیا به دال شور معلوم سي چې د ژبې سر زما پر کوم ځای باندې وموښتی. أذ أر أر أر. دلته په خا او پرا کې به ډکوالی د شونډانو په ذریعه سره نه کوو، بلکې بیا دلته حرف واو د هغه څخه راپیدا کیږي. ار بیا نه وایو، ار ویل صحیح نه دي، داسې بیا وایو ار. صالح محمد د حا مخرج بیان کا. بسم الله الرحمن الرحیم. حا ادا کیږي د ستوني په منځ کښې. اح. عبدالرحمن حا چیرې ادا کیږي؟ حا ادا کیږي د ستوني په منځ کښې. اح. منیر احمد حا چیرې ادا کیږي؟ حا ادا کیږي د ستوني په منځ کښې. اح. حرف خا صالح محمد چیرې ادا کیږي؟ خا ادا کیږي د ستوني په سر کښې. اخ. او د خا اواز باریک وي او که ډک وي؟ د خا اواز باید ډک وي. څنګه بیا وایو؟ اخ. عبدالرحمن خا چیرې ادا کیږي؟ خا ادا کیږي د ستوني په سر کښې. اخ. د خا اواز به باریک وي که به ډک وي؟ ډک وي. څنګه بیا وایو؟ اخ. 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 صالح محمد دال چیرې ادا کیږي؟ د دال مخرج ووایه. دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ ته دوو غاښو وبېخو ته ورولو. اد. عبدالرحمن تی وایه.
دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو په بیخو ته ورولو. اد منیر احمد تی وای. دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو په بیخو ته ورولو. اد زده کوونکي دي د دال د ادا په وخت کې متوجي سي چې ژبه د باندې جنې راونوځي. داسې بیا وایو اد. اد د حرف ذال مخرج وای صالح محمد. ذال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو وسرو ته ورولو. اذ او زده کوونکي دې ته متوجي سي چې د دال د ادا په وخت کې ژبه د باندې جنې راونوځي. داسې باید وایو اذ. اذ عبدالرحمن تی وای. دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو وسرو ته ورولو. اذ منیر احمد تی وای. ذال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو وسرو ته ورولو. اذ د ذال اواز چې دی دا باریک دی، ډکو بیا نه کوم چیرې ډک ویلی بیا حرفي ضاجن جوړیږي. اذ فیض محمد تی وای. ذال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو وسرو ته ورولو. اذ صالح محمد د را مخرج بیان کړ. وا ادا کیږي د ژبې کناره به لوړې ورې ته ورولو. ار او ډکه بیا وایو. را ادا کیږي د ژبې کناره به لوړې ورې ته ورولو. ار شونډان ته به حرکت نور کو چې بیا دلته واو پشکې پیدا کیږي. ار ویل غلط دی. ار کله چې یوازې حرف را وایو هم شونډانو ته حرکت نور کو. را منیر احمد تی وای. را ادا کیږي د ژبې کناره به لوړې وړې ته ورولو. ار او ډکه بیا وایو. ار زده کوونکي دي دغه سبق د ځان سره ډیر وایي چې بیا روان سبقان به دوی ته اسانه سي. صالح محمد د حسن ولې تر را پورې د مخارج بیان کا. حا ادا کیږي د ستوني په منځ کښې. حا. خا ادا کیږي د ستوني په سر کښې او خا چې د ډکه ویل کیږي. خا. دال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو و بیخو ته ورولو. دال. ذال ادا کیږي د ژبې سر به د لوړې زامې د مخ د دوو غاښو وسرو ته ورولو. ذال. را ادا کیږي د ژبې کناره به لوړې ورې ته ورولو. را او را ډکه هم ویل کیږي. منیر احمد حرف ورته مشدد کا، حمزه متحرک ورته راوړه، د حسن ولې تر را پورې ووایه. اح اخ اد اذ الله. زده کوونکو کله چې حرف مشدد سي مخکې متحرکه حمزه ورته راوړه سي، په دغه صورت کې موږ ته مخرج د هر حرف جلا جلا راته معلومیږي. همدا رقم به د ځان سره ډیر وایو نو زموږ مخارج به ښه پاخه سي، را روان سبقان به راته اسانه سي.